زواک صاحب خبره به زه وکړم دغه دننه د انسان یو محکمه د وجدان په نوم باندې دغه محکمه نه لیسانس غواړي نه ماسټري غواړي نه قدري غواړي هېڅ هم نه غواړي نه سمت غواړي نه نژاد غواړي نه ټیټ غواړي نه جیګ غواړي نه هنرمند غواړي نه کسبګر غواړي دا وجدان په نوم محکمه چې انسان کې فعاله وي او تا ته ووایي چې ولې ولې داسې وکړل هغه چې فعال وي او تا ته د دغه اجازه ورنکړي چې ته د افغانانو پر سر باندې لوبې وکړه هغه ته بیا ستا د سند او ماسټري مهمه نه ده زه ثبوت لرم زه شواهد لرم زه درته په ګوتې ښودلی شم چې زما ډېر بېسوادان له ډېرو سوادارو څخه د ډېر ستر وجدان خاوندان دي زما د ډېرو په اکسفورډ پوهنتون د لندن پوهنتون د امریکا پوهنتون د هندوستان پوهنتون د فارغینو څخه زما په خپله د کابل کې د 11 و 12 صنف متعلم ډېر غټ وجدان لري که نه وښیې دغه شل کلن تاریخ درس وښیم دېرش کلن څلوېښت کلن افغانستان کې تاسې وګورئ خلکو مکمل اوښان په بډو ووهل دا منې بلډینګونه یې ورک کړل سړکونه یې وخوړل مګر زما افغان چې هغه تعلیم نه درلودلو تحصیل نه درلودلو هغه د ډېر ستر وجدان خاوند